بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې څوک غواړي چې په هر ځای کې کامیاب وي، په هر ځای کې بریالی وي، هغه ته پکار ده چې د هر لمانځه څخه وروسته ګرد عمر 11 واره سورة فاتحه الحمدلله تر والأقدالین پورې وایي. 11 واره. دغه کس به په ژوند مسکین نسی، غریب به نسی. د دغه کس به ګرد عمر غنا میلمنه وي. د دغه کس به په هر ځای کې عزت وي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې داسې یو صورت چې هغه د ټوله قرآن کریم اجمال دی، سورة فاتحه یاده کړې ده. که چیرې څوک د دې ذکر کوي، دا وایي، دغه کس په هر ځای کې کامیابه او بریالی وي. او هغه کومې ښېګڼې چې ما مخکې درته یادې کړلې. نو اوس هم که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه ښېګڼو کې ځان داخل کړئ، نو د هر فرض لمانځه څخه وروسته سورة فاتحه 11 ځله تلاوت کوئ او د ثواب په خاطر یې د ملګرو سره شریک کړئ، تر څو هغه هم ورڅخه برخمن